پر څنګه یو ګوډاګي ته ګوډاګی نه وایم چې هغه خپل وطن خرڅ کړو زما هوایي ډګر یې له وتلو په وخت کې په بمونو راته والوځه او زما یو څه جوړې الوتکې چې وې هغه یې په مرمیو سوری کړلې. نو دغسې یو سړي ته به زه څنګه غلام نه وایم؟ دا خو زه نسم کولی چې ده ته غلام ونه وایم. زه مجبور او مکلف یم چې ورته غلام ووایم. ما ده ته عفوه کړې وه، په دې خپل وطن کې به پاته سوی و. که دی رښتیا غلام نه وای، د امریکا ګوډاګی نه وای، ولې له دې وطن نه ووت؟ ولې د امریکا په الوتکو کې وتښتېدو لاړ؟ دا هم غلطه نه ده چې اوس په کمپونو کې ناست دي. خو راسه چې زه یې درته وښیم، له عرب اماراتو داسې نیولې تر جرمن پورې او تر اروپا پورې، تر ټول جهان پورې دوی ته کمپونه نه دي جوړ کړي. آیا دوی اوس په کمپونو کې نه دي ناست؟ بیا په دې کې زما څه ګناه ده؟ ته ما ته وایې ستا له لاسه زما څه ګناه ده چې ما مجبور کړي دي چې دوی وتښتي؟ ولې له ما تښتي؟ خو زه یې وژلی وم. له خپل عمل نه تښتېدل، له خپلې ویرې نه تښتېدل، له خپل ډار نه تښتېدل، له خپل هغه جرم نه تښتېدل چې دوی دومره جرمونه کړي وو. زما له عفو سره چې زما امارت ورته کړی و، چیغې ورته وهلې مشرانو مه کوئ، دا خپل وطن مه پرېږدئ. کرزی دلته ناست ده، عبدالله ناست ده، نور ناست دي، هغوی ته چا څه ونه ویل، دوی ته به یې ویل. خو دا غلامان وو که نه؟ نو ته داسې مه کوه چې زما سمه خبره رااخلې وای، تاسې خلکو ته ښکنځل کوئ. دا ښکنځل دي. دا د نړۍ په هر ملک کې یو څوک چې خپله مور یعنې د خپل وطن خرڅوي او په دې باندې معامله کوي، والله بالله چې په دار یې راځړوي، دې ته خاینان ویل کېږي. دا خیانتکاره خلک دي. دغه خبره چې زه دوی ته کوم چې غلامان، دا هغه عادي خبره ده، هغه ډېره کمه خبره ده. نو داسې مه کوه وروره. ته راځې دلته ما ته وایې ته خلکو ته ښکنځل کوې. ما ښکنځل چا ته نه دي کړي دي. چا ناموس ته مې خبره ما ته د ورځې زر ښکنځل ورسه، زما کمنټونه وګوره، همدغه په کمپونو کې ناست دي، د خلکو ناموس ته کنځلې کوي. مهرباني وکړه که دا موضوع ته راسې، په موضوع وغږېږې. مولوي صاحب داسې دی، نو په دغه شکل که تاسې روان یاست د دې پر ځای چې ګټه په وکړئ تاوان په کوئ، یعنې دغه ستاسې هره دغه تخریشي خبره د نظام دپاره، دا ستاسې د امارت دپاره په تاوان ده. زه دا درته وایم. د یو خوا مو کمیسیون جوړ کړی دی چې خلک راغواړي، د بله خوا بیرته د غلامۍ او دا نارې ورته وهي. مولوي صاحب دا ډېر لوی بحث دی چې وینې سپینې خبرې وکړو خو بیا میک بندوي او بیا د بعضې دوستانو خوا بدېږي. زه دا سپینې په دې درته وایم چې تاسې ګورئ، پرون دغه مبین راغلی هلته یو بل سپیس کې د زرکې خور ته پوښتنه وکړه، زرکې سره د 122 نفرو دغه سپیس پرېښود، چا چلاوه؟ عاطف صاحب چلاوه، ډاکټر عاطف. یعنې ښکنځل یې وکړه ټول عام. ګورئ ګوره محترم، اواز دې بند سو، نه پوهېږم ولې، خو بعضې خلک داسې دي چې هغوی د همدغه لپاره خپل سپیس جوړوي چې هغلته شر پکې جوړ کړي، هغلته یو طرف راغواړي بل طرف ورته احساساتي کوي. دلته خلک دردېدلي دي، دلته وروره خلکو درد لیدلی ده. زه په دې باندې سل په سله باوري یم چې تا به ټول وخت په اروپا کې تیر کړی وي. زه د ملامت نه بولم، ته به هم له مجبوریت نه تللی وې، خو ته د دې شل کلن درد د خلکو نه یې خبر. ته د جنرال موبین له زړه نه هم نه یې خبر چې جنرال موبین دغه 20 کاله په څه درد او په څه تکلیف کې تیر کړي، په څه خواریو کې یې تیر کړي. نو چې یو سړی نن هم ما ته راځي، زما له عفو سره زما له هغه احترام چې زما مشر درته کړی ده، له هغه احسان چې موږ له دوی سره کړی ده، تر هر څه ورته تیر سو، د خپل شهیدانو تر وینو ورته تیر سولو. هغه شهیدان چې په تبرونو یې راته ووږل، له مرګ نه وروسته یې په ټانګونو کش کړل، هغه ظلمونه چې دوی د هر څه نه ورته تیر سو. نو اوس هم دوی نه پرېږدي، اوس هم دوی له موږ نه نور څه غواړي؟ یعنې څه وکړو؟ له دغه کوم هدف چې موږ غوښتلو هغه نه ورته تیر سو. کړي په منځ کې هېڅ تفکیک هم نه وي، هېڅ تفاهم هم نه وي، خبرې ته غوږ هم نیول نه وي، ګډوډي وي. بیا راځي ټول مشکل په جنرال باندې ور واچول سي. جنرال ته زرګونه کنځلې د همدغه نظام لپاره کېدلې، صرف هغه کنځلې چې تا ته وسي ولکه دغه سوشل میډیا ته هم راسي، نوس دې نه مني، خو د دې نظام لپاره په ځان زغملي دي، د دې نظام لپاره په ځان باندې ډېره د بې ادبي معافي دلته خوند دي را سره. داسې د جمهوریت جاهلان ورابغلل په لایف کې به خپل ځان ورته لوڅ کړو، خپل ټول هغه پرتوښکلي دي همغه جمهوریت طرفداران وو، هغوی به راتلل خپل ځان به یې په لایف کې ورتل. دغه جنرال به ویلي ما سره به په کور کې هغه مور چې شپه ورځ به الله ته په سجده پرته وه، بل ځای مې هم نه و، یو وړه کوټه یو وړ کور مې و، په هغه کې به مې مور هم وه، مور به مې دا کنځلې اورېدلې، اوښکې به یې په سترګو راتلې.
د همدغه افغانانو د همدغه لوچکانو او نن چې ته راځې په همدغه غټ عمر راځي او بیا د دوی دفاع کوي او زما خپلې سمې خبرې ته وایي چې تاسې خلکو ته کنځل کوئ. زه باوري یم اوس به ځې هلته به بیا پوسټ کوې په ما پسې به هم همدغه تبلیغات کوي. ستاسو کار هم دغه ده، ستاسو وظیفه هم دغه ده. تاسو د خلکو له احسان نه غلطه استفاده کوئ. تاسې د الله په هیڅ آیات باندې باور نه کوئ. الله وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا څوک چې ستا سره احسان وکړي د هغه په مقابل کې به احسان کوي که به یې نه کوي؟ تا ته چې ما د 20 کاله خیانت عفوه وکړه زما مشرانو، زما د شهیدانو وینې یې درته معاف کړلې او تا ته د افغان په حیث وکتل چې دلته په دې خپل کور کې کینه او ته له هغه نه وروسته هم لاړې وتښتېدلې، بیا له امریکا نه د امریکا له کمپونو نه زما د نظام تخریب کوي، زما د نظام په مقابل کې غږیږي او بیا چې زه د حق خبره درته کوم چې غلام یې بیا په دې باندې خفه کېږي. دا خو حق خبره ده. ما ته چې خدای وس راکو ما کولی سوای، زما نظام کولی سوای چې په زرګونو خلک ووژني، نه مې دي وژلي. ته باور وکړه چې ما خپل زما نه هر مجاهد خپل د ورور قاتل په خپلو سترګو لیدلی ده، د خپل د مشر د اطاعت په خاطر یې سترګې کته اچولې دي، پورته یې نه دي ورته کتلي چې په زړه کې مې د انتقام جذبه را پیدا نه سي، زه د امیر بې اطاعتي راڅخه ونه سي. نو نور څه غواړئ؟ تاسې سره موږ نور څه وکړو؟ څنګه مو افغانان کو؟ زه دې ته حیران یم چې دا خلک موږ څنګه افغانان کو، څنګه یې خپل وطن ته راولو، څنګه یې د امریکا له برګرو نه اوس راخلاص کو چې دلته د خپل وطن هغه وچه ډوډۍ وخوره خو شکر ور باندې وباسه، په هسکه غاړه یې وخوره. پرېږده د امریکا په برګرو کې چې خیر وای 20 کاله یې تا ته درکړل خو ستا نه استفاده وکړه، په تا یې خپل افغان ووژو، ته د خپل افغان کور ته وروستلې، تا نه د خپل افغان معلومات ترلاسه کړل، په تا خپل افغان سترګې ور وتړلې او په باګرام کې بې عزته کو او تا ورته کتل. مه کوئ نور خپل ځانونه مه بې عزته کوئ. نظام راغلی ده، راسئ ضمانت هم کوي، خپل وطن ته راسئ، صحیح د کمبودي به پکې وي، نقصان به پکې وي، راسئ انتقاد وکړئ، راسئ چې په ګډه سره یې حل کو، په ګډه سره دا مشکلات لرې کو، جوړې کو دا نظام. نور څه غواړئ؟ مهرباني وکړه وروره که دغه موضوع باندې وغږېږئ، دغه بعضې خبرې چې دي موږ زړه درد کوي. والله که له چا سره دښمني لرو، شخصا تا سره زه هېڅ دښمني نه لرم، یو افغان مې یې، ورور مې یې، هر افغان زما ورور ده، خو زړه درد کوي، زموږ زړونه هم همداسې درد کوي، موږ هم ځورېدلي یو، موږ هم داسې نه یو چې دا 20 کاله چا ګلان را باندې شیندل، بمونه یې را باندې شیندل، وروره د بمونو مور یې را باندې استعمالوله، د بې پیلوټ الوتکو بمونه او د امریکا هغه زهري اسلحې په موږ باندې استعمالېدلې، ټوکې نه وې، دلته جنګ روان و. مننه، مهرباني وکړئ. عبدالصمد صاحب. مننه جناب مولانا.